پلوشي چنګړی ښځی او چنګړی به پاتې کېږي او د چنګړتوب کار تا په سوشل میډیا باندې شروع کړی دی واقعي تا چې دی نو خپل ځان د ښه خلکو ته د ښکاره کړ زه چې دی نو یو چنګړی ښځی یم السلام علیکم زما ګران مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د ټیک ټاک چنګړی ښځه پلوشه ځان ته وایي که نه چې زه چې دی نو ډېر ښه یم او بابا دې بابا سره ډرامه جوړه کړې وه نو څه وشو پلوشي خپل عزت دې کم کړو که نه بابا نه دې خپله ښځه دې جوړه کړې وه که نه بابا سره ته لګیا وې بابا ته خپل ښځې په نظر باندې ما ته ګورې ګوره انسان دا کارونه نه کوي آیا په سوشل میډیا باندې ته خپل ځان فیمس کول غواړې نو صحیح طریقې باندې راشه صحیح کارونه کوه دا خو نه ده که نه ته چې دی نو خپل ځان په لعنت کې خپل پرتوګ وباسې دا هم چې دی نو انسان چې دی نو داسې خبرې کوي تا چې کومې خبرې کړي دي نو تا آیا دا صحیح خبرې کړي دي صحیح نه دي کړي تا خپل پرتوګ په خپله ویستی دی چې بابا چې دی نو زما کور ته راځي او ما سره غلط خبرې کوي او غلط نظر باندې ما ګوري زما ویډیو جوړه کړې ده دا کارونه ګورې مه کوه چې کم کار ته کې بالکل غلط کې چې خپل نوم جوړول غواړې په سوشل میډیا باندې نو راځه سمې خبرې کوه صحیح خبرې کوه او نه جي زه به راځم او زه به چې دی نو داسې به خبرې کوم چې خلک چې دی نو ما نه متوجه شي او چې دی نو بس زما یو نوم جوړ شي او داسې په نوم باندې لعنت شه چې کوم چې دی نو داسې انسان راځي او داسې نوم پې جوړوي عزت پتا کې اډو نشته او ډېر زیات خوشحاله اوهو چې دی نو زما یو نوم جوړ شو څوک ده دا پلوشه ده کومه یو ښه دا هغه پلوشه ده چې کوم پسې بابا تللی و بابا یې ویډیو جوړه کړې وه ښه یار ما ته خو نه و پته بابا و پته نشته څنګه ویډیو جوړه کړې وي ګوره بابا هم غټ ارامي دی بابا هم چې دی نو داسې شیزونه نه پرېږدي دا خبرې اترې دي اوس ډېره خوشحاله یې که نه نوم دې ساز شو او بیا په خپله راځي وایي دا مونږ ډرامه کړې وه و دې کې یو ذره هم صداقت نشته دا مونږ ډرامه کړې ده بس ملګرو دې ډمانو دپاره دعا کوئ چې الله پاک دې ډمانو له هدایت ورکړي چې دی دې غلط کارونو نه باز راشي انشاءالله ملګرو ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام